جی په خواله رسنیو کې په دغه لاس په لاس شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو نامتو غړی علي وزیر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. زبردستی لیके जा रहे हैं और इन्होंने मेरे साथ वो मेरी बात की. علي وزیر په دې ویډیو کې په اردو ژبه وایي چې پولیسو په د باندې قصداً اکسیډنټ کړی او اوس یې په زوره له ځان سره بیایي. خو د علي وزیر خبرې لا خلاصې نه دي چې د پاکستان پولیس ورته نور د خبرو اجازه نه ورکوي او کامره هم پرې بندوي. پښتون ژغورنې غورځنګ طرز پرېسته وویل چې علي وزیر تر دغو خبرو وروسته د پولیسو لخوا بیول شوی او نور ترې معلومات نشته. اسلام آباد پولیس چې کله د گرفتارولو نو دغه وخت کې دغه ویډیو چې کوم کلیپ دی دا وایرل شوی دی. د ویډیو کلیپ د صحافي دی الله نور وزیر د خپل موبایل باندې دا ویډیو ریکارډینګ کولو چې هغه ټیم کې الته موجودو. خو دغه کوم صحافي دی الله نور وزیر دغه نم پولیس والا د موبایل فون چې هغه راخکو کوشش وکړو اغشتلو کوشش وکړو خو به هر حال بیا هم دا کلیپ جوړ شو. اسلام آباد پولیس علي وزیر سیکریټریټ تانې ته بوتلې تر دې دمه پورې دغه معلومات دي. اوس پوښتنه دا ده چې علي وزیر ولې نیول شوی دی. د پاکستان پولیسو په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی خو د پښتون ژغورنې غورځنګ بیان طرز پرېسته د پیښې جزئیات داسې بیانوي. علي وزیر په خپل ګاډي کې و چې 2 موټر سایکلو والا راغل اول خپلو کې جنګېدل او بیا یو موټر سایکل چې و هغه د علي وزیر ګاډي سره وجنګېدو. دا اوس خو دې ته علم دی چې دا د جان بوجھ کر کړي دي که د کستن کړي دي که څنګه څه پلانینګ لاندې کړي دي. به هر حال موټر سایکل باندې 3 نامعلومه کسان ناست وو او دغه موټر سایکل نمبر پلیټ هم نو په هغه باندې نمبر پلیټ نه و. دې کې دا یو کس زخمی شو کله چې هغه 2 موټر سایکل خپلو کې وجنګېدي نو دی هغه یو کم چې زخمی و هغه پرېښو او نور وتښتېدل. علي وزیر چې کله دغه وکته هغه زخمی کس اوچت کو ګاډي کې واچولو او پیمز هسپتال دی په اسلام آباد کې الته د درملنې لپاره بوتلو. بس لک سات پاس چې کله هغه اسلام آباد پیمز هسپتال ته بوتلو د اسلام آباد پولیس راغل او علي وزیر گرفتار کو. د علي وزیر تر نیول کېدو وروسته د نظر خاوندانو بیا پر خواله رسنیو ولیکل چې د اقدام د منظور پښتین لخوا د اکتوبر پر 11مه د جوړیدونکې لویې جرګې د سبوتاژ کولو لپاره د اسلام آباد یوه هڅه ده. منظور پښتین وایي په دې جرګه کې به دا پریکړه کېږي چې پښتانه پاکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره کومه لاره غوره کړي. 11 اکتوبر ته به د پنجاب د لیډرانو د پاره ایر امبولانس ساتلی دي او د پښتنو وطن د پاره جنگي جهازونه ساتلي. منظور پښتین د جرګې فیصله هغه مهال وکړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي غړی حضرت میر مشهور پګیلمن وزیر په اسلام آباد کې په یو پیچلې پیښه کې لومړی ټپي او بیا د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه.